بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم نن زمونږ یو لسم نمبر مخرج دی. نن به مونږ حروف نطاعیه وایو. حروف نطاعیه چې دغه حروف چې دي دغه تا ده، بیا دال دی، بیا طا ده. محترمو په تیر درس کې مونږ حروف طرفیه یا ذلقیه ډېر په ښه طریقې سره ویلو. که چا نه یې لیدلې نو تاسو په دې ډسکرپشن کې وګورئ، دلته به پلی لیست تاسو ته موجود وي، نو هلته نه لاړ شئ، دا نور دروس هم وګورئ. نو راځو سبق طرف ته. محترمو قاعده د دې چې د حروف نطاعیه قاعده څه شی ده؟ قاعده یې دا ده هر کله چې د ژبې ثوکه د ثنایه علیا بیخونو سره ولګي نو دینه دغه درې حروف ادا کیږي. ګورئ محترمو، تاسو ته به په سکرین باندې تصویر هم ښکاري. ګورئ د ژبې څوکه دلته مو ویل څه شی؟ د ژبې څوکه. هر کله چې د ژبې څوکه چې هلته مونږه رأس اللسان ویلی و. څه شی؟ رأس اللسان. رأس اللسان، رأس اللسان ده. هر کله چې د ژبې څوکه د ثنایه علیا، ثنایه علیا دا د غوښونه، ثنایه علیا بیخونو سره ولګي، بیخونه. نو دا د بیخونه تاسو وګورئ، دا رأس اللسان د ثنایه علیا بیخونو سره ولګي، نو دینه تا دال طا دغه درې واړه ادا کیږي. محترمو دا قاعده خو ډېر اسانه ده او دا خبره هم تاسو ته عیان شوه چې دغه درې حروف چې دي دا دقه ځینه ادا کیږي، مخرج یو دی. خو دې کې لږ فرق دی. په مثالونو کې به اوس مونږ وپېژنو. په مثالونو کې به زه تاسو ته وښیم دې کې چې دا دوه حروف چې دي دا تا او بیا دویم نمبر دا دال، دا چې دي دا باریک دي، او دا طا چې ده دا طا به مونږ پور وایو، غټ به وایو. اوس مثالونو ته راځو چې کله مثالونه زه ذکر کړم تاسو ته نو بیا به تاسو ته اندازه وشي. اوس وګورئ مثال اول مې د تا ورکړی دی. دا مثال تاسو ته ښکاري تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، حمزه تا زبر ات، حمزه تا زیر ات، حمزه تا پیش ات، ات ات ات، تتقون تتقون، تفعلون تفعلون. دغه ټول تاسو وګورئ، دغه ټول چې دي دا باریک ویل کیږي. او بیا د دال دویم چې دا باریک ویل کیږي، دا دی دو اد اید اود. اوس په دې کې قلقله کیږي. تاسو وګورئ بل مثال، شهداءکم شهداءکم، دخلوا دخلوا دیاری. دلته چې اوس دا دال وګورئ، دا چې کله مونږ پور ووایو که نه پور، ما دلته تاسو ته ویلي چې دا دال چې دی دا باریک ویل کېږي، دا به بیا داسې راځي شهدو شهدو داسې راځي. بلکې صحیح دا ده چې دا باریک ویل کېږي شهداءکم. بل مثال تاسو وګورئ، دا طا، دا طا چې ده دا پر ویل کېږي، دا طا طی طو اط ایط اط، طعام طعام، صراطل صراطل. دا چې اوس مونږ کله داسې وایو په مانځه کې صراطل مستقیم، دا خو صحیح شو. چې داسې اوس تاسو سوچ وکئ چې دا کله مونږ باریک ووایو دا طا صراطل مو ویلې که نه، چې کله باریک ووایو صراطل بیا تا راځي، بیا داسې راځي، تاسو ته به ښکاري صراطل تا راځي، صراطل صراطل مستقیم. نه دا بالکل غلط راځي، نو صحیح دا ده صراطل مستقیم، صراطل مستقیم. یو بل مثال ما تاسو ته لیږلی، تاسو وګورئ په دې کې د پر او د باریک ټول مثالونه ما وګورئ. والتینی 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 تا، دا چې دی دا باریک ویل کېږي، دا که اوس مونږ پر ووایو نو والطینی والزیتونی تو
تا او پښتو تا راغلی دی کنه دا څه شی دی ما تاسو ته دا وی چې دا باریک الفاظ دي نو که دا اوس تا موږ څه شی وایو پور وایو نو بیا به څنګه والطین والزیتون وګوره دې تانم توا جوړ شو نو دې تانم توا جوړ شو صحیح داسې دی چې والتین والزیتون او بیا هغه نه پس دا توا وګورئ که توا پور دی که دا مونږ پور نه وایو باریک ووایو بیا دې څه جوړیږي باریک ویم ښه حالان کې دا توا پور ویل کېږي وتو تا راغله نو تا څه شی شو اپور ختم شو نو توا نه تا جوړ شوه نو دا به مونږ پور وایو وطور سینین والتین والزیتون وطور سینین نو ان شاء الله امید لرم چې تاسو زموږ په دې تجوید درسونو باندې به پوهیږئ که تاسو ته فایده کیږي نو د ثواب په نیت باندې داسې دوستانو ته هم شیر کړئ چې هغوی هم د شوق لري د تجوید خو هغوی سره څه داسې سهولیات نشته نو دا ډیر ښه سهولت دی او ډیر ښه موقع ده نو ثواب په نیت باندې هغوی ته هم شیر کړئ ان شاء الله تاسو ته به رب العالمین اجر او ثواب درکوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته